د افغانستان کرکټ پخوانی اجراییه مشر شفیق ستانکزي اخر هم په کرکټ بورډ باندې نیوکې شروع کړې او ویلي دي چې هغه زوم چې لوبې مو ګټلې خو ولې او څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ پخوانی اجراییه مشر شفیق ستانکزي په خپل یو پوسټ کې ویلي دي چې هغه وخت زه وم چې لوبې مو ګټلې، اوس چې زه نه یم نو یوه لوبه هم نشي ګټلی. شفیق ستانکزي په خپل پوسټ کې لیکلي له هغې ورځې چې د نړۍ ستر غل د کرکټ مافیا د کرکټ ټیکهدار شفیق ستانکزي درنه تللی دا محال ده. کني لوبډله همغه ده، لوبغاړي همغه دي، اداره همغه ده، خو له کومې ورځې چې ټامیان په دې وتوانېدل د یو ناتوانه مشر په توسط یې په غیر قانوني غیر اخلاقي ډول زما د دندې نیټه ختم اعلان کړه، له هغې راهیسې دې په 20 نړیوال یو ورځنۍ سیالیو کې 3 لوبې ګټلې او باقي نورې بایللي. په 20 ورځو کې خو زیمبابوې هم د لومړي ځل لپاره مات کړو. مالی کوم زیان چې د افغانستان کرکټ بورډ ته اوښتی هغه خو لا یو بل اوږد بحث دی. شفیق ستانکزي داسې ښکاره کړې ده چې ټولې لوبې مخکې هغه ګټلې، خو کله چې هغه له کرکټ بورډ نه تللی دی نو داسې څوک نشته چې اوس د ملي لوبډلې لپاره لوبې وګټي. د هغه په دغه پوسټ باندې خلکو ډېرې تبصرې کړې دي، خو داسې تبصره پیدا کول پکې ګران دی چې د هغه په حق کې شوي وي، ځکه په ټولو تبصرو کې هغه پسې بدې ردې ویل شوي دي. شفیق ستانکزي هغه مهال له کرکټ بورډ لرې شو کله چې عزیز الله فضلي د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر و، ځکه د کرکټ بورډ د اجراییه مشر دنده 3 کاله ده او شفیق ستانکزي تر 3 کلونو هم ډېره موده تېره کړې وه. د هغه په لرې کېدو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو ډېره خوښي هم څرګنده کړې وه. نو دوستانو ستاسو څه نظر ده؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. د الله په امان.